دا کیسه د یوې داسې ښځې ده چې هغه به صرف د شپې کار ته تله. ټول کلي به پر دې باندې شک کولو اخر دا ښځه ولې د شپې کار له ځي. یو وړوکی غوندې کلی دی، دلته به د شپې ټول خلک ویده وه، به د شپې له مخې هیڅوک نه ګرځېدل ځکه هوا به سړه وه، د سپو اوازونه به وو. دغه کلي کې د جمیلې په نوم یوه ښځه اوسېده چې د شپې به یې څادر اغوستی او روانه به وه. چې کله دا روانه وي راووځي نو یوې حویلۍ ته ورسېږي او هلته یوه دروازه وټکوي. د کور دننه ورسېږي نو په خاموشۍ سره خپل کار پیل کړي، جارو وهي، لوښي مینځي او فرشونه پاکوي. کار به یې په پوره ایماندارۍ سره کوي. کله به یې کار خلاصېدو همداسې خاموشه او چادرپوشه به خپل کور ته راتله او له چا سره به یې خبرې نه کولې. له خپل کار سره به یې کار ساتلو. خو د کلي ښځو به له یو بل سره د جمیلې په اړه خبرې کولې. چا به ویل چې دا ولې د شپې کار کوي، چا به ویل دا ولې د ورځې کار نه کوي، چا به خپل نظر ورکولو او پر دغې ښځې به یې الزام یا تور لګولو. هسې ورو ورو په جمیلې باندې شک پیدا شو او په ټول کلي کې یوه اوازه خپره شوه. د ټول کلي ښځې راغونډېږي او هغه کور ته ورځي په کوم کې چې جمیله کار کوي او له هغو پوښتنه کوي چې جمیله ولې ستاسو کور ته راځي. ووایي د خپل کور ساتنه دې کوه، هسې نه چې ستا څه ورک شي. پر دې سره دغه د جمیلې مالکه پر جمیلې شکمنه شي چې کله د جمیلې په اړه د خلکو خبرې اورېدلې جمیله کوم مشکل لري حتما دا جینۍ ښه جینۍ ده. ګوره چې جمیله کار له روانه وي نو د رحمت چاچا ښځه یې په لار کې ودروي. دا لورې ته د شپې کار له ولې ځې، موږ ته یې وجه معلومه نه ده. ورته ووایي چې زما خوښ په کور کې ناروغه ده او زه هغه یوازې نشم پرېښودلی. ما خاوند دی ماښام کور ته راځي او زه هماغه وخت کار ته ځم. چې کله سهار پاڅېدله نو خپل خاوند به یې کار ته لېږلو او د خپلې خوښې خدمت به یې شروع کولو. چې خوښې یې معذوره وه نو ټوله ورځ به فاطمه د هغې په خدمت کې لګیا وه. اوس د رحمت چاچا ښځه د کلي ټولې ښځې راجمع کړي او هغو ته د جمیلې ټول مشکلات او خبرې وکړي. ټولو ښځو دا خبرې واورېدې سختې خفه او پریشانه شي. ټولې ښځې د جمیلې خواته ورځي او له هغې څخه بښنه او معافي غواړي. موږ وبښه، موږ په تا غلط تور او الزام لګولی و. اوس زموږ سزا دا ده چې موږ به ستا د خوښې خدمت کوو او ته به د ورځې کار له ځې. څو خبرو له ویلو وروسته جمیله ډېره خوشحاله سوه او ټولې ښځې یې وبښلې. د کلي ښځې د جمیلې د خوښې خدمت ته راځي او جمیله کار ته ولېږي. فاطمې به نو جمیلې به هم د ورځې له مخې خپل کار په ښه زړه سره کولو او هېڅ تشویش او اندېښنه به نه وه ورسره. مازدیګر له کار څخه کور ته راځي نو د کلي ټول خلک هغې ته د عزت په سترګه ګوري. نو درنو لیدونکو له دغې کیسې څخه زموږ هدف دا و چې د یو چا پر وړاندې غلط قضاوت او بد ګمان هېڅکله مه کوئ. لومړی کوښښ وکړئ چې د هغو په ستونزو او مشکلاتو ځان خبر کړئ او بیا له هغه وروسته پرېکړه وکړئ. مننه.